سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو امید لرم تیر شوي درسونه ټول تاسو کتلي. لکه څرنګه چې تاسو ټول ته یاد دی په تیر شوي درس کې موږ د فعل د یا د ویرب دویم ګروپ باندې خبرې کړې وې. نننی درس چې کوم دی هغه د فعل په دریم ګروپ باندې خبرې کوو او دا هم ډیر یو مهم ګروپ دی. لکه څرنګه چې په دغه تیر شوي درسونو کې تاسو ته ما ذکر کړی و چې دغه ګروپونه پیژندل ډیر مهم دي. دا وروسته ستاسو په ټنسونو کې یا په زمانو کې بیا ډیر زیات په کار راځي. نو تاسو دغه درسونو ته ډیره توجه ورکړئ ځکه دغه اخرنی ګروپ دی او دینه بعد بیا موږ مخکې یو درس و درس بعد بیا موږ زمانو ته ځو ټنسونو ته ځو. نو تاسو ورته ځان آماده کړئ. ښه دریم ګروپ کې موږ سره کوم افعال شامل دي درس پر مختصر کم. په دریم ګروپ کې موږ سره درې قسمه افعال چې کوم دی هغه شامل دي. هغه تاسو که هغه دغسې افعال ولرئ دغه درې چې کوم دغه قسمونه ما ورکړي دغه قسمونو کې کله تاسو سره فعل راځي نو هغه په دریم ګروپ کې شمارل کیږي. لکه څرنګه چې په تیر شوي دوه ګروپونو کې تاسو کتلي و چې هغې کې ما هغه ګروپ سره په قوسونو کې ما ریګولیه یا ریګولر لیکلی و. یعنی هغه افعال دي چې کوم یو قاعده قانون لري نو هغه افعال په هغه ګروپونو کې راځي. په دریم ګروپ کې تاسو سره اولنی قسم اول چې ما کوم دی که تاسو په دې قوسونو کې ګورئ ما لیکلي دي ایریګولیه. یعنی هغه افعال چې کوم ایریګولیه کوم قاعده قانون نه لري یا irregular افعال چې په انګلیسي کې ورته وایي irregular verbs نو دا کې راځي. دویم هغه افعال چې کوم د اغ یا اغ ای سره ختمیږي نو هغه هم په دغه دریم ګروپ کې راځي. او دریم چې کوم دی هغه افعال چې کوم د او ای اغ یا د او ای آر سره ختمیږي نو هغه هم په دغه دریم ګروپ کې راځي. دلته څه مثالونه شته دی. د ایریګولیه ما مثال ځکه نه دی ورکړی چې په ایریګولیه او په غیګولیه باندې زه تاسو ته ځان ته د دې نه بعد ویډیو جوړم او تاسو په تفصیل کې پوه شئ. هغه مې ځکه دلته رانوړه چې تاسو ته هغه کنفیوژن جوړ نشي. ځکه که تاسو غیګولیه او ایریګولیه کې تاسو ګورئ داسې افعال دي چې هغه د ای اغ یا د آی آر سره ختم شوي دي دویم ګروپ والا سره، ولې هغه ما په دویم ګروپ کې هغه نه حسابېږي. دغسې په اول ګروپ کې څه افعال دي چې هغه ایریګولیه دي هغه په اول ګروپ کې نه حسابېږي، هغه په دریم ګروپ کې حسابېږي. نو د دې وجه څه ده؟ نو دې دپاره دې باندې زه ځان له ویډیو جوړول غواړم. نو تاسو اوس فعلا صرف دغه درې خبرې یاد ساتئ چې هغه فعال چې کوم ایریګولیه او هغه فعال چې کوم د اغ یا د اغ ای سره یا د او ای اغ یا د او آی آر سره ختمیږي نو هغه دریم ګروپ کې حسابېږي. لکه تاسو ته ما یو څو مثاله درکړي. تاسو ګورئ اولنی سواغ. سواغ ویل کېږي پوهېدل to know پوهېدل. صحیح دی؟ نو دا که تاسو ګورئ د او ای اغ یا د او آی آر سره ختم شوی دی. دغسې ولواغ مطلب غوښتل. دغه لفظ به تاسو ډېر اورېدلی، استفاده به مو هم کړي. نو دا هم که تاسو ګورئ د او آی آر یا د او ای اغ سره ختم شوی نو ځکه دا په دریم ګروپ کې راځي. دغسې پواغ ویل کېږي د یو شي طاقت لرل، یو شي کولو قابلیت لرل. صحیح ده چې دغه کار زه کولی شم. نو دا هم که تاسو ګورئ د او آی آر سره ختم شوی دی نو په دغه وجه باندې دا په دریم ګروپ کې راځي. بل موږ سره پخاندغ ویل کېږي اخیستلو. تا اخیستل نه چې په پیسو یو شی اخیستل، مطلب یو شی راخیستل. دې ته یو شی راخیستل دی یو مطلب پیسو والا نه. صحیح دی؟ نو دې ته موږ پخاند وایو. نو دا که تاسو وګورئ د ډېره بښنه غواړم د اغ ای یا سره ختم شوی دی، آر ای سره ختم شوی دی نو دې دپاره دا په دریم ګروپ کې راځي. که موږ تاسو بل وګورو اتاندغ مې ویل کېږي انتظار کول. نو دا هم د اغ سره یا آر ای سره ختم شوی دی نو ځکه هم دا هم په دریم ګروپ کې راځي. دغسې متخ ویل کېږي ایښودلو ته ویل کېږي نو دا هم په دریم ګروپ کې راځي ځکه چې دا د آر ای سره ختم شوی دی. دغسې موږ سره خواغ ویل کېږي مطلب سوچ کول، فکر کول، یعنی په یو شي باندې یقین لرل. صحیح دی؟ زه مطلب سوچ کوم لرم یا زه یقین لرم. صحیح دی؟ نو دې دپاره زما په ګمان باندې نو موږ خواغ استفاده ترې کوو. نو دا هم د اغ یا د آر ای سره ختم شوی دی. نو که تاسو دغه افعالو ته وګورئ دا د دریم ګروپ په شرایطو برابر دي نو دې لپاره دا په دریم ګروپ کې راځي. نو دغه د دریم ګروپ افعال زه یو ځلې بیا دغه فعلونه ستاسو لپاره تکراروم. سواغ،
vouloir, pouvoir, prendre, attendre, mettre, croire. صحیح دی؟ دغه یو څو مثال ما راوړي، تاسو کوشش وکئ چې یو څو مثال نور پیدا کړئ، ماته په کمنټ کې ولیکئ. دا ستاسو هوم ورک هم دی، تاسو پې کار وکئ چې څه نه څه زده کئ. بل راتلونکي درس نه بعد چې کوم دی هغه په زه به په غیګولي او اغیګولي باندې خبره کوم، نو هغه ځان له په هغه درس کې تاسو ته تشریح کوم چې تاسو په ځان له پوه شئ. هغه ځان له یو درس دی. نو دا د دریم ګروپ افعال، امید لرم تاسو پوه شوي، پریکټس پې وکئ، د دریم ګروپ افعال پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو که تاسو پوښتنه لرئ نو خپلې پوښتنې تاسو په کمنټ سیشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله زه به په خپل وخت باندې ستاسو د پوښتنو تاسو ته خامخا جواب در کوم. نننی درس همدومره و. په مخه.